بیا درته وایم پښتون قام هم قام نه دی. دا څنګه قام دی چې په 80,000 مړو اتفاق نه و؟ پښتون وایي پښتانه بې وسنه دي، ویشل شوي او د خپلو قاتلانو ملاتړ کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ PTM رهبر منظور پښتین د پاکستان تر ولکې لاندې پښتانه نقد کړي او ویلي پښتنو سره ظلمونه کیږي، بې وسه شمارل کیږي، خو پښتانه بې وسه نه بلکې تقسیم دي او د خپلو قاتلانو ملګرتیا یې شروع کړې ده. نوموړي د نقیب مسعد په نوم د پاکستاني پولیسو له لوري د وژل شوي پښتون ځوان د تورنو وژونکو د بخښل کېدو خلاف غونډې ته وویل روا انور د پښتنو پر وړاندې هیڅ نه دی، خو پښتانه په فکرونو، په سیمو او خیلونو تقسیم دي او دې تقسیم دښمن ته موقع ورکړي چې استحصال یې وکړي. هغه زیاته کړه د پښتنو قومي فکر نشته ځکه اتحاد نشته، نو د داسې قامونو انجام همداسې وي کوم چې د پښتنو دی. پښتین زیاته کړه موږ نور ریاست ته نه ژاړو، نور قام ته ژاړو چې قام را یو شو د نړۍ یو بلا پرې ظلم نشي کولی. نور د پښتنو د کورونو مخې ته د اتحاد دپاره کینو. که پښتون قام متحد شو په دنیا کې چې څومره هم زموږ دښمنان دي، که څومره زورور دي، د ټولو حل په اتحاد کې پروت دی. نوموړي په خبره که پښتانه یو شو بیا په خپل ژوند خپله خاوره خپل ولس بچ کړي، د دې خاورې نه به دښمن ووځي او دا یو روانور خبره نه ده، دا د نظام خبره ده. پښتین وویل په دنیا کې څوک یو ملک چلول غواړي نو چې څوک بې انصافي او جرمونه کوي نو هغه نیسي او سزا ورته ورکوي، خو په پاکستان کې مسله بدله ده. دلته چې څوک جرم کوي، قتل، اغواکاري کوي او آئین نه مني هغه بری کیږي، عزت ورکول کیږي او چې څوک یې مني هغه نسکورول کیږي. د نقیب مسعد د قاتلانو په اړه د پاکستان د کراچۍ ښار د یوې محکمې پریکړه تر اوسه نورو پښتنو سیاسي ادرسونو نه ده غندلې او د مخالفت لړۍ پښتون ژغورنې غورځنګ یوازې مخې ته وړي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.